زما د اسلام خبرونو درنو عزیزانو نن سبا زموږ په ټولنه کې د تلویزیون څخه داسې ډرامې داسې سریالونه نشریږي چې زموږ ماشومان زموږ ځوانان کفر ته هڅوي کفري الفاظ پکې وایي دې کې ډېر داسې کفري الفاظ دي یو څو دانې غواړم ستاسو مخ ته نمونه کېږدم لکه سحر او جادو یو کفري عمل دی او اسلام د ساحر د وژلو حکم ورکوي خو دغه سریال کاملا په جادو او په سحر باندې ولاړ دی همداسې د الله تعالی نه ما سوا په بل چا قسم خوړل کفر او شرک دی خو دغه سریال کې کله د سرو زرو په اشرفیو قسم خوړل کېږي یا د چا په سر یا په محبت قسم خوړل کېږي چې دا ټول کفر او شرک دی الله تعالی نه د چا پلار دی او نه د چا زوی دی تاسو سورة اخلاص ولولئ قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد خو دغه سریال کې وایي نیکو زړونو والا خلک د الله تعالی بچي دي نعوذ بالله من ذلک او الله تعالی نه ضایع کوي کومک صرف د الله نه غوښتل پکار دی خو دغه سریال کې د زیارت نه هم کومک غوښتل کېږي او د پیریانو ساحرانو جادوګرانو او همداسې د ملایکو نه هم متصرف ذات صرف یو الله تعالی دی بارانونه هغه وروي طوفانونه هغه راولي ورېځې هغه راولي خو دغه سریال کې باران او طوفان د جادو په ذریعه راوستل کېږي د پردیو ښځو سره ناروا اړیکه ساتل ناروا او حرام کار دی خو دغه سریال کې دا نامشروع محبت او نامشروع اړیکو نه ډک دی په داسې سریال کې جنت او جهنم پورې زیات رشوتونه وهل شوي دي ځکه جنت او جهنم ته بس د مرګ نه تلل کېږي خو دغه سریال کې ورنه بازار جوړ شوی دی دغه سریال کې ورنه یو سرای جوړ شوی دی ژوندونې ورځي ورنه راوځي او همداسې جنت اسباب جهنم راوړي او جنت نه یوه سرایه جوړه کړي د ملایکو یو نورانی مخلوق دی او الله تعالی تابعدار مخلوق دی خو دغه سریال کې چې څوک مړ شي هغه نه ملایکو جوړ شي او بیا ځمکې ته هم راځي او خلکو سره کومکونه هم کوي انسان د وفات نه وروسته دنیا ته نه راځي خو دغه سریال کې مرګ نه وروسته هم دنیا ته راځي البته زموږ عقیده دا دی چې انسان به د قیامت په ورځ را ژوندی کېږي همداسې ټول نظام څوک چلوي صرف او صرف الله جل جلاله چلوي په ټول هر څه باندې پاچاهي د چا ده د الله جل جلاله دی خو دغه سریال کې وزیر اعلی ډېر کفریات وایي کله وایي ځمکه باندې زما پاچاهي ده په اسمانونو باندې هم واک راوړل غواړم کله وایي زه خدای یم کله وایي ستا خدای که هم راشي ما نه نجات نشي درکولی نعوذ بالله نو داسې زیات کفریات پکې شته خدای مې درته یوه نمونه کېښود ډېر د تعصب ځای دی چې زمونږ حاجي صاحبان غټ غټ مشران د خپلو زامنو خپلو بچیانو سره یو ځای ناست او دغه سریال ګوري او د کفري شرکیات اوري ای زما مسلمانانو وروڼو درنو ځوانانو مشرانو کشرانو په خپل ځان باندې رحم وکړه ډېر عظیمه عجیبه سخته او د کړاو څخه ډکه ورځ را روانه ده چې د قیامت په ورځ ده زوی به د پلار نه تښتي پلار به د زوی نه خاوند به د ښځې نه تښتي ښځه د خاوند نه څوک به چاته یوه زره نیکي نه ورکوي نو عرض مې دا دی چې دا سریالونه دا ډرامې چې دې باندې وخت هم ضایع کېږي او بل زموږ د ماشومانو ذهن خرابوي عقیده یې خرابوي د دې نه خودرازي وکړئ ځان ورنه وساتئ ډډه ورنه وکړئ د هغې په ځای ماشومانو ته دیني عقیده لمونځ همداسې نور اسلامیات